فلم به جوړوي اختر ان شاء الله خامخا ان شاء الله ولنا ندمګه ان شاء الله ان قریب مونږه یو بل فلم هم کې دې شي سو اوپننګ وکړو خیر خ فلم چې جوړه خصوص باقي دا د بار ورک کې چې را سبا کوم سبا نه کوم څنګه کہانی بالم څنګه ډایرکشن با کوم اس رائټر با کوم سي مختلف وجوهات نو هغه حساب سره په مزه کار کیږي او فلم دیدن باندې خبرې کومه مطلب دا غیم غا انټرویو کړي ماته په ورځ یو 1500 کال راځي را 15 تاریخ 15 نومبر تیر شو او فلم دیدن ریلیز تقریبا کې څومره کار پاتې دی یاره کې کار دون نشته او بس د منس کې پکې لګ لاهور موسم ډیر ګډوډ شو سو لودګي غونتیا دون غونتیا شپه ورځ باړو پته نه لګي سا وجه شو سو خامخا د پروډوسرانو سره ریکوایرمنټ سم مسلې امجد نوید صاحب خکار کوي کې خان خکار کوي نور زمګه چې کم ډایرکټران دي خپل حساب سره خسوچ کوي خکار کوي او پکارم دی خکار دغه چې دا صرف دا نه چې ته بس هغه سٹارټ کوي چې زما پیسې پوره نشو دا چلو شو هغه چلو نه دا ټول عمر چلیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ کې ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په پیښور کې د یو ټيلي فلم په سټ باندې قدرمنو دا فلم کوم ګورو دا یو داسې ډراما ته یو داسې ټيلي فلم دی چې دغه د پښتو د فلم انډستری د ټي وی د سټیج څومره هنرمندان دي تقریبا چې ټول په دې کې د خپل فن مظاهره کوي کومګه د سینما فلم ګورو کومګه دا ټيلي فلم ګورو زما په خیال د سینما د ټکر ټيلي فلم دی دا څنګه چې سینما په فلم باندې خرچه کیږي مطلب پروډکشن کیمرا ورک یو سو بل سو ډایرکټر دغه چې په دې ټيلي فلم کې هم دغه هنرمندان دي د پښتو د فلم انډستری تکړه هنرمندان په دې کې خپل فن مظاهره کوي د وخت کې شاید صاحب ما سره موجود دي چې تاسو ته پته د پښتو د فلم انډستری سوپر سٹار دي ای صرف د وسلور خبرې کو د ډرامې په حواله سره السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه له مراد علی کاټلنګ څنګه طبيعت ته خدي دلته مراد د خیر سره دا خبره ده په چرته تاسو له موږ خبره دا صحیح خبره مونږ یو بل سره تړلې شو دا کوم ډرامي په ټيلي فلم چې کوم دی سوګ د ډراموي سوګ د ټيلي فلم وي مطلب دا یو فلم یو منی فلم کنه وړو کې فلم دا مونږ کو ګور پدې کې تاسو یې نور پکې طارق جمال نوم علي سمګه پښتو فلم انډستری څومره سٹار دي غټ سٹار دي سینیئر هنرمندان ټول پکې خپل فن مظاهره کوي نو دی په حواله سره بسوای نو بس کوشش د خکاری چې خکار وکم اګه ته فلم جوړه ک ټيلي فلم جوړه ک ډراما جوړه هر څه چی وی او ته به د یو خکار کوشش کې چې یاره د عوام له شی جوړوم چې هغه بهترینی او هغه خي او عوام خوښ کی بالکل او کومه دا وګورو مطلب کومه یوټیوب وګورو بعضی خلک مطلب کار کوي یو هیروینی دو درې سلور سره لکان یو د مور کریکټر والی مطلب د معمولی بچا ډراما شروع کی او کومه دا ډراما وګورو نو زه هم ک یوټیوب هغه بندل لار ور کوي چې مطلب ته خکارو کی خ کاست والی خ ډایرکټر والی خ سکرپټ والی نو یقینا چې زم چې بیا ډیر صحیح دغه نه بالکل دې کې ګوره زه درته یو بل خبرو کوم دا یوټیوب چې کوم دی کنه نو دا زموږ خلک چې کوم دی نو محدود سوچ کوي هغه صرف دا میاش دو سوچ کوي حالانکه دا پته نه دا به فارې ور چلیږي دا به لس کاله شل کاله دیرش کاله پس هم دا خلک ګوري نو دا خلک هغه موجوده سوچ کوي او وروسته سوچ نه کوي حالانکه دا به زما خیال دی چې مونږ به نیو او دا به وي دا به خلک ګوري نو دې له پکار دي خلکو له ښه سوچ پکار دی چې ښه کار کوي ښه ډرامه جوړوي که هر څوک جوړوي که څومره پروډوسران دي څونه ډایرکټران دي له پکار دي چې دا ښه کار کوي ځکه چې د دې ډېر لوی ژوند دی کومه ګورو د سی ډي یو دور د ډرامې د عروج دورو نو هغه دور خو ختم شو نو تاسو څه غواړئ چې مطلب یوټیوب هغه ډراما سره اثر واپس را ژوندې کړ نه بالکل ډیر کار کیږي او ډیر خخ کارم پکې کیږي دا نه چې هر سړی راځي او لړل تپل کوي نه ډیر ښه کار کیږي دا امجد نوید صاحب ښه کار کوي کې خان ښه کار کوي نور زموږ چې کم ډایرکټران دي خپل حساب سره ښه سوچ کوي ښه کار کوي او په کارم دی ښه کار دغه چې دا صرف دا نه چې ته بس هغه سٹارټ کوي چې
چې زما پیسې پوره نه شو دا چلو شو هغه چلو نه دا خو ټول عمر چلیږي نو دې دپاره به ته ښه کار کې ښه سوچ به کې ښه ځای به ګورې ښه لوکیشن به ګورې هر لحاظ سره چې کوم د یو فلم ریکوایرمنټ کوم د یو ډرامې ریکوایرمنټ هغه ریکوایرمنټ به پوره کې یوټیوب باندې کوم ګورو مطلب یو بنده غټ بجټ ولګي لکه څنګه دا ډرامه ده دا یو غټ بجټ ډرامه ده کافي سرمایه په دې باندې لګي نو تاسو څه غواړئ چې دا سرمایه به دا راوپس کړي یاره ما خو چې د دې نه مخکې هم کمې ډرامې کړي دي نو چې چا هم کړي دي نو پروډوسران پکې خوشحاله دي پروډوسرانو ته دوه پیسې پکې راځي ټیک ده د دې انکم لږ په مزه مزه دی په مزه مزه راځي خو خامخا راځي اوس لکه زمونږ چې کوم یو AK افیشل دی یو دا شاید فلم دی نو په دې باندې زمونږ هغه 1973 والا اور بل او خانه بدوش او دغه فلمونه چلیږي نو هغه اوس هم انکم ورکوي نو داسې دا چې کوم ډرامه جوړیږي نو دا به شل کاله پس هم دی ته انکم ورکوي دې چینل ته به انکم ورکوي د دې کوم پروډوسر هغه ته به انکم راځي نو داسې د نن سبا خبر نه ده فارغ ور خبره او دا خو لایف ټایم یو څیز دا به چلیږي بالکل دا به چلیږي دا به تر ژونده پورې چلیږي او که مطلب ته یو غټ داسې غټ بجټ ډرامه جوړ کړي یو ښه کار وکړي نو ستا چینل هم سټیبل کېږي ورسره چینل هم ورسره سټیبل کېږي او دې سره په کتونکو کې هم اضافه کېږي په دې کې ستا چې کوم ته څونه بجټ څونه ښه کول غواړې نو دا یوازې دا خو نه ده چې ته مثلا خبره دلته په پېښور کې ګورې یا مثلا خبره په افغانستان کې ګورې دا په ټوله دنیا کې کتلې کېږي نو ټوله دنیا کې چې څومره پښتانه دي هغوی به دا ضرور ګورو نه دا داسې شی ورکول پکار د هغه معیاري وي او خشته وي او مزیدار وي چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي په پښتو کې یو ښه کار کېدی شي او کېږي لګیا دی او بالکل کومه الکترونیک چینل ګورو هغوی هم تقریبا یوټیوب ته راغله الکترونیک چینل هم څوک نه ګورو هغوی هم که چینل دغه مطلب په یوټیوب ځانه چینل جوړ کړي نو هغوی هم دې دغه ته ډېر نو بالکل دا ګوره د وخت ضرورت دی که نه دا خو به وخت سر چلیږي دا خو نه چې بس پخوا دا بلیک اینډ وایټ فلم بیا کلر شو بیا سنماسکوپ شو دا د HD شو نو دا خو وخت سره هر څه بدلیږي که نه لکه سینما په دنیا کې بدله شوه چینل بدلې شو پخوا به یو چینل PTV چلیدو مونږ به ورته نه 4 بجې به ګوګي شروع کړو بیا به وروره چېرته کې ګینټه پس پکې فرماني لای رالو هغه به م واورېدو بیا به ورپسې څه نور سره نو بیا به چېرته پروګرام شروع کړي اوس خو زما خیال دی چې 200-300 چینل خو صرف په پاکستان کې دي نو داسې دی اوس ګوره دا کار به ځکه مخکې کې چې ته اوس ټوټل دنیا سره لګې مقابله کې پخوا خو اوس دونه دغه نو که نه اوس خو به هر چا سره مقابله کوې نو ښه کار به کوې بل فلم دیدن باندې خبرې کوو که مونږ مطلب د هغې مونږ انټرویو کړی ما ته به د ورځ یو 500 کال راشي چېرې 15 تاریخ 15 نومبر تېر شو او فلم دیدن ریلیز نه شو ما ته کې لږ شان کار پاتې دی لږ شان معمول شان تقریبا کې څومره کار پاتې دی یاره کې کار دونه نشته او بس دا منځ کې پکې لږ د لاهور موسم ډېر ګډوډ شوی و څه لودګي غونتیا او دوند غونتیا او شپه ورځ باړو پته نه لګي د څه هغه وجه شوه څه خامخا د پروډوسرانو څه ریکوایرمنټ څه مسلې وي نو دا ضروري نه چې یو ډیټ دې ورکړی دی کې بعد ټایم یعنی الله او د انسان ارادې خو یو نی که نه انسان خو کوشش کوي که نه باقي خو الله تعالی هر څه کوي که نه نو چې کله انشاءالله کمپلیټ شي او فلمونه چې جوړېږي دا به لګي خامخا وروستو وي یا مخکې خو لګي به بل د اختر دپاره ستاسو پروګرام شته مونږ یو ملګري داسې یو کمنټس ورکړی چې کېدای شي دا فلم انډسټري په ختمېدو واله ده نو تاسو څه وایئ چې یاره اختر دپاره تاسو فلم جوړ نه کړو زه چې واقعي چې فلم انډسټري ختمېدو اصل کې د خلکو باندې تلوار ډېر دا اختر کله دی ډېر وخت دی لا ډېر وخت دی پیشنګویي ورکړي یاره شاید فلم پروډکشن نه فلم نه جوړېږي نه مړه ولې به نه جوړېږي دا خو زمونږ کار دی او دی کې ټایم به لګي نو داسې خو نه کېږي که نه ته بس درز شروع که دې دپاره به خامخا ښه فلم چې جوړی ښه سوچ به کوې د دې دپاره به ورک کړي چې یاره څه به کوم څه به نه کومه څنګه کهاني به علم څنګه ډایرکشن به کومه څه رایټر به کوم څه مختلف وجوهاتي نو هغه حساب سره په مزه کار کېږي اوس چې کوم دی نو اوس دا 2-3 میاشتې خو موسم هسې هم ګډوډي جمع شي دندونه شي ډېر مسلې مسایلي نو داسې کار به کوې چې ته کار ښه وکړي چې تا ته ښه موسم میلو شي تا ته ښه ټایم میلو شي نو هله به ته ښه کار کوې چې کله دلته باران او دلته دندونه نه وي کې به ته څه کار وکړې مطلب فلم به جوړوي اختر له خامخا انشاءالله ولې نه نه ده مونږ انشاءالله ان قریب مونږ یو بل فلم هم کېدای شي
چې سو اوپننګ وکړو که خیر اخیره کې دې ډرامې په حوالې سره دوه درې خبرو کې به مرکه راغونډو نو ډرامه خو ښه ډرامه جوړیږي او امجد نوید سره خو چې ما مخکې څومره کار هم کړی دی نو تقریبا د چې څونه ټیلی فلمونه دي یا ډرامه ده اوس دې دواړو کې یو شی خو دی که نه نو د ښه کار کړی دی او هره ډرامه چې کومه ده نو میلیونز کې تللې ده او خلکو خوښه کړې ده نو امجد نوید ښه کار کوي او بیا دا ډرامه ده نو ښه کاسټ یې اغوستی زموږ د پښتو چې څومره ښه نامي دي درانه اکټران یا ټول دي ډرامه کې شته دې ډرامې نوم څه دی د دې ډرامې د نوم زړه لیونی دی شاید فلم پروډکشن د خیر سره ان شاء الله ټیک شو ډیره مننه قدرمن او شاید چې موږ سره خبرې اترې وکړې زړه لیونی د ډرامې په سیټ باندې موجود یو د پروډوسر چې کوم دی شاید نور دی رائټر ډایرکټر چې کوم دی امجد نوید صاحب دی تاسو لپاره پیژندل نوم دی د ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دی ډیر زر به شاید فلم پروډکشن ریلیز کیږي نو انتظار کوئ